السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو خویندرو ته سلامونه او مینه. ښاد آباد سوکاله او ژوندي اوسئ. خویندرونو، د الله احسان دی، شکر دی چې موږ تاسې انسانان یو او مسلمانان یو. دا ژوند چې دی د خدای پاک د نعمتونو نه داسې یو نعمت دی، ډالۍ ده که چېرته دا موږ او تاسې ولرو، د خدای پاک ټولې بریاوې او نعمتونه او ډالۍ به لاسته راوړو او چې په آخره کې جنت دی. چې جنت داسې یو ځای دی چې مولایان داسې وایي چې نه تر اوسه کومو سترګو لیدلی دی او نه کومو مغزو فکر پرې کړی دی او نه خود څه به پکې وي. نو دا ژوند، دا ځان، دا مور و پلار، دا خویندرونه، دا بال بچ، دا خپل خپلوان، دا کام قبیل، دا کور، دا خپل جایداد، دا خپل وطن، دا خپله خاوره، دا موږ د خدای پاک را کړې ده او په دې باندې ازموینه رانه اخلي چې ته څومره ننګیالی یې، ته څومره غیرتي یې، ته څومره ایماندار یې. عزیزانو، هر هغه څوک چې د خپل ځان، د خپل کورنۍ، د خپل کور، د خپل جایداد، د خپل وطن، د خپل قام، د خپل ملت، د خپل خاورې ساتنه نشي کولی، په هغې کې نه ایمان شته، نه هغه انسان دی، نه په هغې کې وجدان شته. وجدان خدای د هر څه پکې دي، داسې نه وایم چې نشته، ټول مړه دي، مسحه دي، له منځه تللي دي، ځکه چې دا بې ننګه دی، دا بې ایمانه دی، دا بې غیرته دی، دا بې وجدانه دی، دا بې ضمیره دی، دا ډارن دی، دا د ځان حفاظت ساتنه نشي کولی، دا د خپلې کورنۍ نشي کولی، دا د خپل ایمان نشي کولی، دا د خپلو خپلوان نشي کولی، دا د خپل قام نشي کولی، دا د خپلې خاورې ساتنه نشي کولی چې موږ او تاسې نن ګورو. دا نعمتونه خدای پاک را کړي او د دې ساتنې په موږ او تاسې باندې داسې فرض کړي ده لکه مونځ، روژه، زکات او حج. او چې نه کوي، خدای پاک به رانه د دې پوښتنه کوي چې ما تا ته نعمتونه درکړي وو، تا چا ته پرېښي وو؟ کفارو ته د پرېښي وو، تورلنګیانو ته د پرېښي وو، دعاګانې د مازې کولې؟ عزیزانو، څوک چې په ځان باندې، په خپلې کورنۍ باندې، په خپلې منطقې باندې، په خپل قام باندې، په خپلې خاورې باندې اختیار نه لري، دی د چا غلام وي، که دی 1000 کاله ژوند ولري، 1000 واره تنې مرګ بهتر دی. خو په دې هغه څوک پوهېږي چا چې د ازادۍ ژوند کړی وي. عزیزانو، په ژوندانه کې د خپل ځان، د خپل کورنۍ، د خپلو خپلوانو، د خپل قام، د ملت، د خاورې ساتنه وکئ او هر هغه څوک چې د دې دپاره غږ اوچتئ، د هغې ملاتړي شئ، د هغې سره یو ځای شئ، تر څو تاسو د ژوند مقصدونه لاسته راوړئ او د مرګ نه وروسته د خدای رضا لاسته راوړئ. هر هغه څوک چې په شکل باندې هر څنګه وي، په لباس باندې هر څنګه وي، لیکن هغه ستا د وطن په ورانولو کې، ستا د ملت، ستا د قام، ستا د وژلو د دښمن په څنګ کې ولاړ وي، ستا دښمن دی، که هغه په سپینه جامه وي، که هغه په توره جامه وي، که هغه په کله ګیره وي، که هغه په اوږده ګیره وي، که هغه بې علمه وي، که هغه عالم ځان ته وایي، که هغه ستا ترز وي، که هغه ستا رور وي، که هغه پردی وي، که هغه خپل وي، چې تا وژني، ستا په کور باندې حملې کوي، که دی نه کوي خو چې څوک یې کوي د هغه سره دی ولاړ وي، او که ولاړ نه وي سترګې ورباندې مړې کړې وي. دا نو تکتیکونه دي، څوک به ولاړ وي او چا به سترګې مړې کړې وي. دا ستاسو دشمنان دي. په زړه مې ډېر څه پراته دي. پرون مې یو څه لیدلي، یو ملا دی، کوزه پښتونخوا کې وایي که زمونږ زور غواړئ نو بر لاړ شئ.
په شرمونو وشرمېږئ او ړندو تاسو ته وایم لکه د خرو او د ګډو بزو په څېر څه ورته ناست یاست او سرونه خوځوئ ورته که زور موږ ګورئ نو بر لاړ شئ د جنګ ځای معلوم دی او دا خاوره زما مور ده په غبرګ وړاندې شئ خو څنګه چې عوام یې هماغسې مولای تاسو یې پېژندلي یاستی خدای پاک به د ذرې ذرې پوښتنه درنه کوي الله مو ښاد و آباد لره هر څو چې ځان کې ایمان رانهولئ ایمان په بې ناپوهانو کې نه راځي یعنې ژوو کې به راغلی وای ژوي پېژنې د پښتو لفظ دی حیواناتو ته وایي ښه السلام علیکم ورحمت